السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته جالبه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې دا هغه انټرجیکشن دی. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به تاسو د انټرجیکشن په بشپړ هدف او مقصد پوه شئ. فقط تاسو ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ مرحله په مرحله او د اسکیپ هڅه مه کوئ. ښه لومړی د ویډیو په فایل کې راګرځو د انټرجیکشن تعریف ته. ګورو چې په تعریف کې څه لیکل شوي دي. An interjection is a word that expresses a certain feeling, emotion or reaction. همداسې وایي چې انټرجیکشن هغه کلمه ده چې ناڅاپي احساس، جذبه یا غبرګون څرګندوي. لکه څه ډول په ساده ډول وایم، هغه کلمه چې مثال موږ تاسو په یوه څه ته د حیرانتیا په وخت کې د حیرانتیا آواز وکړو، یا مثال د خوشحالۍ احساس آواز وکړو، د خوشحالۍ په وخت کې داسې خوشحالتیا احساس، یا د خفګان په وخت کې کوم آواز، د خفګان احساسات یا داسې نور. نو د همدې ډول اوازونو دپاره چې مثال د خفګان په وخت کې کوم آواز ایستل کیږي، یا مثال د خوشحالتیا په وخت کې، یا مثال د حیرانتیا په وخت کې، نو په دې حالاتو کې کوم آواز چې مثال موږ له خولې وباسو همدې ته ویل کیږي انټرجیکشن. نو اوس په همدې نه رڼا واچوو چې دا څه ډول په کوم ډول دغه قسمونه هغه ډولونه دي د انټرجیکشن. دلته تاسو ګورئ لکه واو، اوچ، هوري، همداسې د نور. نو انشاءالله په همدې به اوس بشپړ رڼا اچوو په هر یو په جمله کې استعمالوو چې د حیرانتیا په وخت کې کوم یو استعمالیږي، د خوشحالتیا، د خفګان، د درد، داسې د نورو حالاتو کې له کوم څخه استفاده کیږي. نو په د هر یو نه اوس بشپړ رڼا اچوو. دلته په لومړۍ برخه کې زموږ سره د خوښۍ او خوشحالۍ په وخت کې چې کوم انټرجیکشن څخه استفاده کیږي په انګلیسي ژبه کې، په همدې نه لومړۍ رڼا اچوو. لومړۍ جمله چې زموږ سره ده هغه یې ده چې مثال وای ای وای، همدا یې ته لفظ کیږي. همدغه کوم انټرجیکشن چې دی دا د بریا یا خوښي په وخت کې عین هغه خوښي چې مثال یا موږ لوبه وګټو یا میچ وګټو، په همدې وخت کې همدا آواز ایستل کیږي په انګلیسي ژبه کې همدا لفظ. لکه دلته تاسو جمله وګورئ I won the match، ما د میچ وګټو. نو په همدې وخت کې له همدې انټرجیکشن څخه د لوبو ګټلو په وخت کې له همدې انټرجیکشن څخه استفاده کیږي، دا هم د خوښۍ په وخت کې. په دوهم نمبر کې مثال د ډېر زیاتې خوښۍ په وخت کې چې ډېره زیاته خوښي وي، دلته لکه مثال هوري، همدا چې مثال بیا په همدې وختونو کې استعمالیږي. لکه دلته جمله هم استعمال لوي are free today، موږ نن ورځ آزاد یو یا وړیا ورځ لرو. نو په همدې وختونو کې له همدې انټرجیکشن څخه استفاده کیږي. ګورو په دریم نمبر کې زموږ سره هغه خوښي چې حیرانونکې وي، د همدې وختونو کې بیا موږ له واو له همدې څخه استفاده کوو. This place is beautiful، دغه سیمه ښایسته ده. نو د حیرانونکې خوښي سره چې مخ شو، بیا موږ له واو څخه استفاده کوو. همدغه لفظ په تاسو لیدلی په کرکټ شټونو کې هم ډېر استعمالیږي. داسې یوه خوشحالتیا چې هغه لوبه په شاټ سره ګټل کیږي یا کومه بله داسې مرحله وي، په وختونو کې هم همدا انټرجیکشن استفاده کیږي، تاسو به لیدلی وي. په دې څخه وروسته د ماشومانو خوښي لپاره چې کوم استعمالیږي هغه انټرجیکشن یوفي دی. It is my birthday، دغه زما د زیږېدو ورځ ده. نو همدغه چې دا هغه انټرجیکشن وي چې د خوشحالتیا د خوښۍ په وخت کې استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې. اوس له همدې څخه وروسته راشو مثال هغه انټرجیکشن چې د غم او خفګان یا مایوسۍ په وختونو کې استفاده کیږي او استعمالیږي. په همدې ډول د لومړی خو کله که موږ یو بد خبر ترلاسه کړو، نو په همدې وختونو کې او نو همدا یو چې دا مثال د بد خبر په ترلاسه کولو سره همدا انټرجیکشن استفاده کیږي. لکه I lost my phone، ما موبایل لاسه ورکړ یا موبایل ما موبایل ورکړو. همداسې د څخه وروسته بیا ادبي غم لکه لاس دا استعمالیږي. د poor man died، دا غریب کوم بېوزله سړی چې هغه مړ شوی دی. همداسې بیا مثال بل چې دی نرم خفګان، عادي غوندې خفګان په وخت کې بیا موږ له همدې څخه استفاده کوو چې مثال داسې د کم لږ یا عادي غوندې خفګان احساس وکړو.
بیا همدا आवाज استفاده کیږي. life is hard sometime، ژوند کله کله سخت وي. یو بل ټکي ته مفهم وي زما څخه همدا کوم د تعجب نښه چې دا د ویره وه سوینې د انټرجکشن مخ ته همدا کومه نښه چې دا دته مثال اکسکریمیشن مارک هم یې په انګلیسي کې خو پښتو کې د تعجب نښه هم یې یو بل ټکي ته مو هم پام وي انټرجکشن چې د جملې په سر کې استعمالیږي وروسته بیا د تعجب نښه وي نه وروسته بیا جمله وي اند هر انټرجکشن چې د جملې په سر کې استعمالیږي سره د تعجب نښه. اوس فراشو مثال نور انټرجکشن ته هغه انټرجکشن چې د درد او تکلیف په وخت کې په انګلیسي ژبه کې موږ له هغه څخه استفاده کوو. دلته څه ګورئ اوچ چې دی دغه بیا د نصفي درد مثال یا په سر درد شي یا په پښه یا په لاس یا په بل څه په همدې وختونو کې استعمالیږي لکه my leg hurt زما مثال پښه چې ده هغه درد کوي نو په همدې وختونو کې موږ له همدې څخه استفاده کوو. بل چې دی مثال فزیکي درد لکه او چې دی that was painful مثال دا هغه دردناک دی نو په همدې اړه مثال یو څه چې ښیو چې هغه یا درد لري یا دردناک دی یا لاس یا پښه نو په همدې وختونو کې بیا له همدې انټرجکشن څخه استفاده شي. همدې څخه وروسته هغه انټرجکشن چې د حیرانتیا لپاره استعمالیږي په داسې حالاتو کې چې موږ د حیرانتیا احساس کوو د کوم انټرجکشن څخه په انګلیسي ژبه کې استفاده شي. او په همدې ډول د لومړی د حیرانتیا لپاره مثال لکه اوشه له همدې څخه استفاده کوو I didn't know that زه مثال نه پوهېدم د هغه په اړه همداسې نوره مثال لکه پوه کېدل یا مثال د څه په اړه پوه شوی وي ته په هغه وخت کې بیا کوم انټرجکشن I استعمالیږي no I understand زه اوس پوه شوی یم. همداسې مثال د فکر لپاره د فکر په وخت کې بیا د هم کوم انټرجکشن چې دی همدا استعمالیږي لکه let me think مو ته اجازه راکړه چې فکر وکړم نو په همدې وخت کې مثال په همداسو خبرو په همداسو وختونو کې بیا له همدې انټرجکشن څخه استفاده کیږي. نو دا هغه د حیرانتیا او پوهېدو په وخت کې چې کوم انټرجکشن استعمالیږي هغه همدا و. له همدې څخه وروسته نور کوم مثالونه چې دي هغه بیا په همدې ډول دي تېروتنې او پښیمانۍ په وخت کې چې په څه کې مثال څه یا تېروتنه وکړئ غلطي وکړئ یا مثال په یوه څه پښیمانه وئ په هغه وخت کې بیا کوم انټرجکشن استعمالیږي. دلته لومړی د تېروتنه په وخت کې مثال اوپس دی چې دا کومه کلمه چې د کوم انټرجکشن چې دی دا بیا مثال په همدې وختونو کې استعمالیږي لکه I dropped the glass ما ګیلاس وغورځوه اوف مثال تېروتنه مې وکړه غلطي مې وکړه په همدې وخت کې د اوفس کلمه استعمالیږي. په دوهم نمبر کې نرمه تېروتنه عادي غوندې کومه غلطي چې ترسره شي بیا پاک اوفس sorry about that زه وبخښه د همدې بیا زه بخښنه غواړم د همدې په اړه نو دا کوم انټرجکشن د بیا په عادي غوندې تېروتنه کې استعمالیږي. له همدې څخه وروسته د غاښ کولو او فام راګرځولو په وخت کې چې موږ یو چا غاښ کو مثال چې دغه فام ځان ته جذب کو یا مثال واړو په همدې وختونو کې هم بیا بعضې انټرجکشن شته چې هغه استعمالیږي لکه دلته هې لکه غږ ای موږ ته په پښتو کې یو ای دلته هې همدا هم د همدې لپاره استعمالیږي لکه مثال هیلو شو سلام هم په انټرجکشن کې راتلای شي. همدې څخه وروسته بیا بل کوم انټرجکشن چې دی هغه د امر او معنی خبرداري په وخت کې په چانه غاښ کې امر کې مثال یې چاته کوم خبرداری ورکوي خبر کوي په همدې کې هم بعضې انټرجکشن شته د همدې لپاره چې په انګلیسي ژبه کې استعمالیږي لکه مثال دلته څه ګورئ سټاپ چې دی مثال دغه بیا د امر لپاره یا ودرېږه یا ما څه لکه لیکلي دي ډونټ ګو دیړ هلته مه ځه نو دا بیا د امر په وخت کې همدا انټرجکشن استفاده کیږي. همداسې مثال د خبرداري په وخت کې څوک چاته خبر ورکوي لوک اسنیک یومنګیر مثال لکه په چانه غږ وکړي چې وګوره یومنګیر لوک کسه نو په همدې وخت کې همدا استعمالیږي. همدې څخه وروسته بیا د خطر خبر په وخت کې مثال یو کوم خطرناک خبر وي چې ته مثال د همدې په اړه خبر ورکوي چې مثال یا داسې پیښه ده بچ شه یا د موټر وهي لکه دلته لیکلی دي واچ اوټ د کوم انټرجکشن دی د کار از کمینګ د موټر راغی نو په همدې وختونو کې بیا موږ له همدې څخه استفاده کوو. له همدې څخه وروسته بیا د مذهب او بعض احساساتو په وخت کې بیا د کوم انټرجکشن څخه استفاده شي لکه دلته تاسو ګورئ لومړی خو شدید احساس مثال جدي احساس لکه او مای ګاډ داسې یو جالب څه په اړه تاسو مثال داسې شدید غوندې احساس وکړئ په وختونو کې بیا موږ د همدې انټرجکشن څخه استفاده کوو او د دعا او فریاد په وخت کې بیا موږ
او لارد د همدې څخه استفاده کو. لکه لومړی جمله که تاسو وګورئ د شدید احساس په اړه چې کومه د همدې that is unbelievable د همدې معنا همدا ده چې د باور وړ نه دی، مثال د اعتبار وړ نه ده. داسې یو بل څه مثال یا داسې په بله برخه کې د همدې وختونو کې بیا له همدې انټرجیکشن څخه استفاده شي. د دعا او فریاد په وخت کې مثال بیا لکه مثال دلته هیلپ می، مثال یو فریاد دی چې زما سره مرسته وکړئ، نو په همدې وختونو کې بیا له همدې انټرجیکشن څخه استفاده کیږي. نو دغه هغه مهم انټرجیکشن و چې ډېر استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې. نور هم شته بعضې، خو دغه هغه مهم و. تاسو ته مې ټول واضح کړي وو، د خوشحالتیا، د غم، د درد، د خفګان، د حیرانتیا، هغه ټولو وختونو کې چې کومونه استفاده شي تاسو ته مې ټول واضح کړل. انشاءالله چې کومه ستونزه به نه وي تاسو بیا اوس وکولی شئ چې له همدې انټرجیکشن څخه په انګلیسي ژبه کې په اسانۍ سره استفاده وکړئ. نو فعل حالا مې په خدای سپارلی یاست. ټولو قدرمنو لیدونکو ته او د انګلیسي ژبې مینوالو ته ښه وخت.